نن درېیمه ورځ ده زه ګرځم او راګرځم ما دغه ولورانې دي دوه مې په سره کلا کې چا کله لېږلي دي ولې دې لېږلي دي نسته کور چې نسته او پنځه وړې راسره پاتې دي چې هغه یو پرون ورې په تاریخي کې یو کور و دغه له کوره سالن وکراوه زما دغسې وضع خراب زموږ د هغه مطلب هېڅ هم ناروي دون نه د هغه چوکه اوس کور کې څه شی لرې که اوس هېڅ شی هم نه لرم پرون له شلګره یو سړي نیمه ګونۍ وړه راوړي دي هغه هم دې تره زه نور اتې ولاکه شی هم لرو که څوک موږ سره کور ته راځي ګوري هم دې ګوري کار کړای شي کار د یو لاس باندې مایه پیم دومره سي مطلب روګل زور نه سم پې کړی نوره ګوتې ښورولی سم هم دې کار لو کار هم نه یم چې مطلب راغلی یم دا له جنګه له دې نظامه مخته 15 ورځې مخته له پاکستانه مې کډه راغلې ده د هغه بعده بیا اورګون ته ولاړم د اورګونه بېرته دلته رالم نو اوس نه زه د کار بچیان لرم نه شی خالي دغه ولورانې لرم د پاکستانه چې راغلی هو ورې دې کار نه شوی کړی ورې مې کار دومره کولی شوه ورې مې کار کولی شوه ورې دغسې پېښه راورسېد د هغې چاته ټول پسې راغلم ورې مې کار کوه دغه ریړۍ دا شی به مې کولی شوه اوس دلته دغه ریړۍ دا شیان نه دومره زاغه لرمه بودیجه ورسېده نه دغه شی ورسېد څوک د ریړۍ غمه در وخوري یو شی درته برابر اوس هم دلته ریړۍ غمه خو په دې اوس د لاس باندې اوس زه زور نه سم کوی اوس د ورځې فرق کوي چې ما د لاس پلې وچې دغه شی دی ما مطلب چې دا اوس هم له ما سره دغه یوه میاشت دغه کوم همکاري چې له ما سره کړې دا د خپلوانو دې کلیوالو دې خلکو راسره کوي نو اوس هغه خلک هم راته وایي چې د موږ مارکې په وس کې نشته وګله موږ چې تاک خلاص کړي هر شی چې هغه وکړه نو ما په دغه ورځ دغه پرون دوه جنکانې بل چې په سره کله کې دوستان دي غوره چې راوستي او دا پنځه له ما سره هغه دوستانو کې او هغه دوستان یوه مې اوس راوستی یوه ورېد اوس د کلال مرسته نه ده ترلاسه اوس هېڅ شی نه م ولاکه ترلاسه کړې نه م څوک بګار وي نه څوک دا وایي چې یا ښه ده یا بده ده چې والي ته ورسو هغه م هم څه راکړي هغه ته ورسو ولسوالۍ ته هغه م هم بېرته دلته راولېږي نه موږ ته هېچا پاملرنه هم نه ده کړې اوس موږ خالي له خلکو داسې که د چا باندې زکات یا خیرات یا مطلب وګړو د چا یوه وسیله کوي ودې کړي که نه بیا کور سمه ده ته ولې هغوی مرسته در سره کېږي ښه که نه موږ درته رسېدګي کو صحیح ده انشاءالله تاسې بېغمه اوسئ لومړی خو به هېوادوال یو څه وکړي زاړه مه بچي ښه تکړه پلار دې تر اوسه خو لا ژوندی ده ځینې خلک یې پلار یې نه یې کنکلي زنکانې ته خو ده پلار دې در سره ده یو شی خو به درته وکړي اوس به لږ مشکلات یې وروسته سمیږي بیا حالات بېرته به سم چې خدای مهربانه دی پلار به دې کار کړي بیا به ډېر څه پیدا کېږي کور کې به خوراکي مواد بل شی به وي صحیح نو قدرمنو لیدونکو څه چې د موږ په وس کې کېږي د خپل بنسټ له ادرسه به یې د خبریال خیریه بنسټ له ادرسه به یې تر دې د کورنۍ پورې ورسوو خو دا کورنۍ لاسنیوي ته اړتیا لري او دغه تقریبا ځوان د که چېرته یو کوچنی کاروبار موږ او تاسې ورته برابر کړو انشاءالله بیا دی دومره کړای شي چې خپله کورنۍ ورباندې وساتي غټه کورنۍ خو نه یاست نه دغه نه نفره کوو نه نفره کوو نه نفره اورېندار لرو څومره چې مطلب دې ګران دې ژوند دی هغه هم له موږ سره ده هغه فلحال اوس د ورور سره د بل چا سره پرته ده هغه هم د له ما سره په هغه نوریات شوی دی هېڅ مې هغه اوس هم له ډېرې مجبوري دغه راډیو کې راغله چې مطلب موږ ډېرې منډې وکړې او ډېر هغه هم وکړو بېغمه اوسه ورور وي بس موږ انشاءالله رسېدګي درته کوو حتما د تاسو تر کوره پورې هغه څه چې موږ درته لرو د یوې کورنۍ لپاره هغه دروړو صحیح ده خو په هېوادوالو باندې مو هم غږ ده چې د دې لپاره له موږ سره همکاري وکړي کم تر کمه یو کوچنی کاروبار ورته برابر کړو ځکه موږ تاسې به تر څو پورې دا رقم کورنۍ چې هغه دومره یو څوک لري چې کار وکړی شي او هغه یو څه عایداتي سرچینه برابرولی شي خو اقتصادي ستونزې لري د هغوی لپاره یو سیستم برابر کړو نو دوی په دا ډول دوامداره که یو څوک مرسته ورسره کوي مرسته وروړي او دوی مصرفوي نو بیا ګټه نه لري خو هڅه به وکړو چې موږ او تاسې په ګډه سره د دغه کورنۍ لپاره یو کوچنی کاروبار برابر کړو تر څو پورې دوی دا کاروبار په مخ وړي او هغه یو څه عواید چې په لاس ترې ورځي په هغه باندې خپله کورنۍ وساتي او په هېوادوالو هم دا چې له دې کورنۍ سره مرسته وکړي او د دوی په شکل بې شمېره زیاتې کورنۍ دي خو د هغوی غږ چا نه ده اورېدلی نه تر اوسه پورې دوی غږ کړی دی او لاسنیوي ته اړتیا لري تاسو له موږ سره مرستې وکړئ موږ به یې تاسې مرستې تر دا ډول کورنیو پورې ورسوو ډېره مننه